نه تیروم نور دا سخا زندگی جی جی د خوشحالۍ نه ناشنا زندگی هره ګړۍ د غم ګلۍ وروي د غم نه ډکه د زما زندگی که داسې وینې زما نه د پکار د لیونو په شانې دا زندگی او داسې لوی شی دی کله په ما به دوباره راولې د بچپن ښکلې دلربا زندگی او خدای معاف مې که ناراضه مه شي ورکه همدرد له د حیا زندگی نو ډېر شکوې مې پکې کړي دي خدای په کلي کې جنگ جوړ کې چې د بې قدرو ظلمو قدر پیدا شي نه. بسم الله الرحمن الرحیم. خوږو مینوالو، نن د مشال ټي وي په دې شیشه باندې ستاسو سره د مشال ټي وي د بانی چې مختلف طبقه فکر خلک د خپل سټوډیو ته راولي او د هغوی سره زمونږ او د دنیا تعارف کوي. نو نن منګه یو داسې پروګرام جوړ کو چې د دغې زلمي د ژوند د مختلفو اړخونو نه مونږه خبر شو. نو زما سره ناست دی حمید الرحمن همدرد صاحب چې د هیڅ تعارف محتاج نه دی او یقینا تاسو به د دوی سره په مختلفو مواقعو باندې ملاقاتونه شي. نن به د هغوی د ژوند باندې مونږه رڼا غورځو. نو همدرد صاحب تاسو ته په پروګرام کې هرکلی. ډېره زیاته مهرباني ډاکټر محمد شیر علي خان. زما خو په زړه کې یو ګیله ګرځي چې ډېر بې نوم او ډېر په تکو تورو تیارو کې خلک هغه ما راویستو. مطلب دا چې اهلیت ته هغو خپلې خو نه دونی چې هغه لاره رهنمایي ورته زه وکړم یا بیا منظریان ته راولم په ټي وي باندې. خو زما هم د دې ډېرو چینل والو نه یو ګیله جوړېږي چې آیا دا سړی دونه لوی زیار کوي نو د ده هم یو ژوند دی که نه چې دی څه کوي. نو دغه فکر بلکل ستاسو ذهن له راغلی ستاسو په دې دغه باندې ډېر زیات منندوی یم ډېر زیات شکرګزار یم په بخښنه باندې د منفي رویو په وجه باندې منفي سوچ په وجه باندې د دې د وجې نه مونږ اکثر دا خبرې نظرانداز کوو. مونږ کې د شاباشي هغه کم ماده چې ده هغه ډېره کمه ده دا مونږ نه ورکوو. د شاباشي کې مونږ ډېره کنجوسي کوو. دا نه ویم چې دا خپلې نظریې بدلې کوي دا نه ویم چې دا خپلې نظریې بدلې کوي خو لږ مو دا منفي رویې بدلې کوي. نو همدرد صاحب راځو ستاسو پیدایش کم ځای شوی دی او مړکوالی مو څنګه تېر کړی دی؟ سوات بیا تحصیل مټه بیا هغې کې یو کلی مشهور کلی دی تاریخي کلی دی بردورشخیله کې. ما په 1984 کې زما پیدایش شوی دی. داسې په متوسط خاندان کې بس الله تعالی هغه زیږون زما کړی دی. جی یقینا چې ستاسو هغه خانداني پس منظر چې دی تاسو هغه موږ ته هم پته ده چې تاسو د میروخیل خاندان سره تاسو تعلق لرئ. دا یو په دې پښتنو په یوسفزو کې یوه قبیله ده او تاسو ماته دا ووایئ چې ستاسو به د خپل فیملي کې ستاسو څوم نمبر دی تاسو خویندو وروڼو کې؟ هغې کې خو اوس دا کوم چې مونږ ژوندي وو زما ډېر خویندې وروڼه وړوکوالي کې مطلب ضایع شوي دي زموږ نه مشران وو. بیا یو ورور زموږ بل و هغه به کوم یاد کو عبدالرحمن صاحب نو هغه په 1992 کې چې کوم سیلاب راغی هغه د 18 کالو هغه سیلاب بیا وړی و نو هغې دا صدمه میلاو شوي ده صدمه میلاو شوه بس روح دې ښاد وي الله دې په ګورنور کړي. امین. او اوس چې موږ موجوده کوم ژوندي وو نو زه پکې په درېیم نمبر یم. او تعلیم تاسو څومره کړی دی او د کومې ادارې نه تاسو تعلیم حاصل کړی دی؟ نو دغه ځای کې خو بس زما ډب ښکاره کېږي او تاسو زما را ډب ښکاره کول غواړئ. زه خو ډېرو خلکو ته ایجوکیټډ ښکارم. زه دې ځای کې به زه خامخا مینوال ته خپل یو رښتیا وایم چې ما صرف او صرف په میټرک کړی دی او هغه مې هم په آرټس کې کړی دی او د هغې نه اخوا ته بیا زموږ ژوند کې دومره نامساعد حالات رالو چې ما مخې ته تعلیم ته رجوع نه شوه کولی نه مې وله ټایم ورکولی شو نه مې تعلیم کولی شو. نو د هغې حالاتو په وجه باندې مطلب دا دی چې زما تعلیم زما نه پاتې شوی دی صرف اونلی میټرک آرټس ما کړی دی. بس دې لړ کې زما یو شعر دی شیر علي صاحب چې که تعلیم ډګري مې نشته پروا نشته که تعلیم ډګري مې نشته پروا نشته په سپېړو مې د وخت پی ایچ ډي کړي. واه ډېر اعلی. زه د وخت سپېړو دونه وهلی یم چې ما د وخت په تجربو کې ما پی ایچ ډي کړې ده.
جی او ذریعه معاش یعنی د کار روزګار ستاسو نو کار روزګار خو شکر دی دا خو دلته کې کلیواله علاقه ده جی جی او بیا دلته کې زموږ څه ټوټه څه پټۍ وغیره څه خوا دې خوا څه باغ شلتالو یا څه دانه وغیره نو شکر دی دغه هم د خپل دغه نه راځي جی جی بیا دلته کې څه وغیره مارکیټ او څه د هغې نه څه ټته پته کرایي او دې نه علاوه چې دی نو لکه ما خپل هر یو انسان چې یو کار کوي نه په هغې باندې یو فخر پکار دی هر کسبګر دی زه ټول دغه ته وایم ټول زموږ دپاره د قدر وړ دي نو زه هم انسان یم ژوند تېروم د ژوند یو حق لرم نو ظاهره ده چې یو کاروبار به هم کوم نو زه د پرنټینګ کار کوم د فوټوسټیټ او کلر لیبارټري وغیره مطلب دا چې دا پکچر وغیره چې څومره پرنټ اوټ دي څومره دغه دي دغه ماشینان وغیره دغه چل ول لکه ټول د پرنټینګ کار دی تاسو پکې کمپوزینګ هم کوئ او کمپوزینګ پکې هم کوو بالکل او د نیټ نه کوم سیزونه چې د هغه هم ډاونلوډ کوو پرنټ کوو لکه ټول دغه پرنټینګ کار دی زما دا ماشاءالله دا خو ډېر یو قابل قدر کار دی دې ته ډېر په احترام باندې کتلی کېږي شکر دی چې څومره د ادارو خلک دی څونه تعلیم یافته خلک دی چې هغه زما سره په دوکان کې بالکل ستاسو د همدرد کم تخلص چې دی دا تاسو په کم سوچ باندې ایښودی او دا تاسو ولې ایښودی دی دا دې په شا باندې داسې یو قصه ده چې یو خو زه د بچپن نه ډېر یو نرم دله وم نرم مزاجه او نرم مزاجه وم داسې زړه سوانده وم داسې مطلب دا چې د فطرتي طور الله دا زما کې خپله خوبي نه دا مې کې خدای ایښودل ده بالکل داسې که چېرته ما په لاره کې څوک بوډا لیدلی دی هغه سره وزن سیوا دی او مطلب دا چې ما به کنجوسي نه کړې ما خپل کوشش به ما کړی دغه بوج به ما په خپل اوږو اخیستی دا ما هغه ته کور ته رسولی لکه فکر دی نو لکه په داسې باندې مطلب دا چې یا په دې بازارونو کې اکثر داسې خلک چې لاسونه خپې نه وغیره وغیره نو دغه حساسیت ما کې ډېر زیات سیوا و نو په دې وجه باندې هغه همدرد تخلص ما ایښودلی مینهوالو دا همدرد چې دی د دې لکه د نورو خلکو هغه درد چې دی هغه په خپل سینه کې وړل دي نو یقینا د دې خبرې یو ثبوت او یو ګواز په خپله هم یم چې د همدرد صاحب سره یو پیرې موږ په زما د ملګري سره مسله وه نو هغه ډېر په اسانه باندې حل شوه همدرد صاحب په هغې کې د سره داسې یو مسله پیدا نه کړه چې د هغې نه هغه خبره اوږده شوې وې نو د هغې زه په خپله هم ګواه یم چې دی همدرد دی او دوی د همدرد دا کم لفظ چې دی دا کم تخلص چې دا په دوی باندې فټ کېږي مهرباني او همدرد صاحب تاسو ما دا ووایئ چې دا شعر دې طرف ته تاسو په کم عمر کې راغلي وای او ولې راغلي وای دې حواله کې به زه دا ووایم چې دا شاعر او دا الله تعالی یو فطرت او د بچپن نه چې کله انسان په خبرت باندې پوهېږي که نه فطرت کې دا یي نو دې طرف ته الریډي دا د رجحان یې دی مایلی لکه ما چې په پرامرۍ کې د خپل نظمونه دا کول دا غوا زما برګۍ ده او یو ورسره څښی ده نو یقین وکړه چې دا ما باندې دومره خواږه لګېدو ولې زما هغه فطرت دغه و داسې که بیا زه مخکې ته نور ته پښتو کتابونه کم شعرونه دي خوشحال بابا یو هغه سړی احمق باللی بوی او چې پاړو شي د لړمو د مارونو که نه نو هغه اوس هم ګوره ماته یادېږي د کوم وخت خبرې دي داسې ډېر ښه دغه دی اورې که نه خو د هغه وخت نه ورسره زما دا لګاو لګنو بس بیا داسې وشو چې کله دا نامساعد حالات چې کله په ما باندې رالو هغه زما د برداشت نه بهر و هغې خو یو دا وکړه چې زما مستقبل الحمدلله بس خپل اهلیت را پکې و نو هغه وخت کې خو ما تباه ګڼلی خو نه شکر دی الحمدلله نو دوه څونه چې ما ګڼلی نو دونه تباه نه شو نو هغه نامساعد حالاتو کې بیا د وخت څپېړو دونه وځپله ما دومره دغه شومه چې ما کې چې کوم هغه جذبات او کوم احساسات پراته و نو هغې یو لاوه وکړه هغې بړاس وکړو که نه نو هغې په دغه کې زما اسې په مثال کې یو دغه ویمه مینهوال سره به هم شریک یم زما د ژوند نه تاسو خبرول غواړم نه تېروم نوره دا څښا زندګي د خوشحالۍ نه ناشنا زندگی هره ګړۍ د غم ګلی وروي د غم نه ډکه د زما زندگی که داسې وینې زما نه ده پکار د لیونو په شانې دا زندگی او داسې لوی شی دی کله په ما به دوباره راولې د بچپن ښکلې دلربا زندگی او خدای معاف مې که ناراضه مه شي ورکه همدرد له د حیا زندگی نو ډېر شکوې مې پکې کړي دي